سلامونه وخت مو په خیر له کندهار ژوندون څخه د دې ساعت مهم او وروستیو خبرونو ته ښه راغلاست. ویاند بریالۍ فیضي. کندهار والي د سپین بولدک د سیلاب ځپلو حال واخیستی. وړمه شپه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تیزو ورښتونو له امله سیلابونه راوتلي ول چې پر مهال یې شاوخوا 300 کورنیو ته مالي زیانونه واوښتل. د کندهار والي محمد یوسف هوپا د سیلاب ځپلو کورنیو د حال معلومولو لپاره سپین بولدک ولسوالۍ ته ورغلی او د ټولو سیلاب ځپلو کورنیو سره یې نغدي مرسته وکړه. کندهار والي د سپین بولدک ولسوالۍ ټولو سیلاب ځپلو کورنیو ته ډاډ ورکړ چې دولت او مرستندویه مؤسسات به یې ترڅنګ ولاړ وي. په کابل کې 4 تنه د غلا په تور نیول شوي. د افغانستان د استخباراتو لوی ریاست وايي پرون یې په بګرامۍ ولسوالۍ کې 4 تنه د غلا په تور نیولي چې د اسلامي امارت د امنیتي مسؤلینو له یونیفورم څخه په ګټې اخیستنې یې په ښار کې غلاوې کولې. د ریاست په خبره دغه کسانو د بګرامۍ ولسوالۍ په حسین خیلو سیمه کې له یو کور څخه یوه اندازه سره زر، لسګونه زره افغانۍ او بهرني اثار وړي دي. د ریاست په خبرپاڼې کې وړاندې راغلي چې له نیول شوو کسانو سره غلا شوي توکي 4 میله کلاشینکوفونه، یوه توپنچه او نور وساید شامل دي. خبرپاڼه زیاتوي چې نیول شوي پیسې او سره زر بیرته خپل څښتن ته سپارل شوي او له نیول شوو کسانو څخه څېړنې روانې دي. نه یوازې کابل بلکې په ډېرو نورو ولایتونو کې هم خلک د جنایي جرمونو او وسلوالو غلو څخه شکایتونه کوي، خو اسلامي امارت وایي چې دوی په ټول وس هڅه کوي چې د جنایي جرمونو مخه ونیسي. د اسلامي امارت امنیتي ادارې په دې برخه کې د خلکو پر همکاري هم جدي ټینګار کوي. د هرات سوداګري او پانګونې خونې چارواکي وایي له دغه ولایته د زعفرانو صادرات د تیر کال په پرتله ډیر شوي دي. د هرات سوداګري او پانګونې خونې د رسنیو مسؤل الیاس نیازي ویلي چې سږ کال په لومړیو 3 میاشتو کې له هرات شاوخوا 300 کیلو زعفران چې ارزښت یې نږدې $280,000 ته رسیږي صادر شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په لومړیو 3 میاشتو کې له هرات شاوخوا 20 کیلو زعفران چې ارزښت یې نږدې $10,000 وو صادر شوي وو. د نیازي په وینا د زعفرانو صادرات روان دي او په راتلونکو 9 میاشتو کې به یې کچه لا ډیره شي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه د صادراتو د زیاتېدو لامل بزګرانو ته د ښو شرایطو او اسانتیاو برابرول په ګوته کوي. او وروستی خبر مو دا دی چې له ټي ټي پي سره د سولې خبرو په موخه د پاکستان قومي مشرانو بل پلاوی کابل ته راغلی. ډان ورځپاڼې ویلي د قومي مشرانو په ګډون د پاکستان یو 11 کسیز پلاوی له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو په موخه د مذهبي مشرانو له راګرځېدو سره سم کابل ته رسېدلی دي. له دې وړاندې د مفتي تقي عثماني په مشرۍ تللي 8 کسیز پلاوی په کابل کې د ټي ټي پي له مشرانو او افغان چارواکو سره کتلي وه. پاکستاني ډان ورځپاڼې د پلاوي د یوه غړي په حواله ویلي چې تقي عثماني پاکستاني اسلامي امارت یا پاکستاني طالبانو ته قناعت ورکړي چې د دغه هیواد په اساسي قانون کې داسې کوم څه نشته چې هغه دې غیر اسلامي وبلل شي. د سرچینې په وینا مفتي عثماني هغوی ته دا استدلال وکړ چې که ټي ټي پي د قانون یو یا 2 بنده له اسلام سره په ټکر کې بولي، بیا هم د دې واک نه لري چې بدل یې کړي او یا یې پر وړاندې وسلواله مبارزه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې اوسه پورې په دې تړاو په خپله مفتي تقي عثماني نه د پاکستان حکومت او نه هم تحریک طالبان پاکستان په رسمي ډول کومه تبصره کړې ده. دا وه له کندهار ژوندون څخه د دې ساعت لنډ او وروستي خبرونه. هر چیرې چې یاست ښاد اوسئ.